درې نومان دي دا وظیفه د هر حاجت لپاره کافي ده. په یوه ورځ کې به د دنیا هر ناممکن حاجت ممکن وګرځېږي. د دنیا هر خواست چې وکړي الله تعالی یې قبلوي، که د آخرت خواست وکړي الله تعالی یې قبلوي، ځکه چې ډېره طاقتور او پرتاثر عمل ده. السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره، الله تعالی مو تل ژوندي او کامیاب لره. دوستانو د الله تعالی درې مبارک نومان دي، د دې وظیفه د دې عمل نن له تاسو سره شریک کوم. یو ورځ دا عمل وکړئ، انشاءالله د دنیا هر حاجت چې لرئ هغه به الله تعالی در پوره کړي. درې نومان دي دا وظیفه د هر حاجت لپاره کافي ده. په یوه ورځ کې به د دنیا هر ناممکن حاجت ممکن وګرځېږي. د دنیا هر خواست چې وکړي الله تعالی یې قبلوي، که د آخرت خواست وکړي الله تعالی یې قبلوي، ځکه چې ډېره طاقتور او پرتاثر عمل ده. یو د الله تعالی مبارک نوم چې یا وهاب د مال او د دولت لپاره. یو د الله تعالی مبارک نوم الله الصمد ده چې د هر حاجت د پوره کولو لپاره ده. یو د الله تعالی یو مبارک نوم د سیا غنی هم د مالداری او د فقر او د مسکنت او له قرضدارۍ څخه د خلاصون لپاره دا نهایت طاقتور عمل. درې نومان سو د الله تعالی، یو یا وهاب او دوهم د الله تعالی مبارک نوم الله الصمد او دریم د الله تعالی مبارک نوم یا غنی. دا درې نومان به انشاءالله ستاسو په زندگی کې انقلاب راولي. ستاسو د ژوند ټول حاجتونه به در پوره کړي. ستاسو له زندگی، ستاسو له کورنۍ، ستاسو له نسل څخه به مسکنت، فقر، غریبي انشاءالله د دې یو عمل په برکت سره داسې ختمه شي چې هیڅ کله به بیا تاسو د مسکنت او د فقر شکایت ونه کوي. او ستاسو حاجتونه به هم انشاءالله چې نه پوره کېدل له ډېرو وظایفو سره په دې یو عمل سره به انشاءالله الله تعالی در پوره کړي. دوستانو د دې عمل طریقه درته ښیم، د دې عمل د دې وظیفه درته ښیم. نهایت آسان عمل ده، نهایت طاقتور عمل ده او ډېر مجرب ده، ازمویل شوی عمل ده. ورته متوجه سئ، زه چې یې در ښیم پر هغه طریقه باندې وکړئ، له هغې طریقې اخوا او دېخوا یې مه کړئ. دوستانو دا عمل صرف یوه ورځ کیږي. دا عمل وکړئ د سهار له لمانځه نه بعد. طریقه یې دا ده دوستانو، د سهار لمونځ که په مسجد کې وکړئ خو ډېره ښه خبره ده. له مسجد کې چې مې لمونځ وکړئ راغلی کور ته، دا عمل په کور کې کیږي. یا که په کور کې لمونځ کوئ هم صحیح ده، خو کوشش وکړئ اولین د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړئ. دوستانو دا وظیفه نارینه زنانه هر کس کولی شي. تاسو به داسې وکړئ د سهار له لمانځه نه بعد چې کله په کور کې یاست پر جای نماز به کښېنئ، مخ پر قبله باندې په اوداسه سره. اولین به یو وارې دا مبارک درود شریف چې اسانه درود د لمانځه درود د اللهم صل اللهم بارک دا به ووایاست. دوهم وار دا وظیفه به شروع کړئ. دا وظیفه به څو واره ووایاست؟ دا وظیفه مکمل تاسو 900 واره، تر 900 واره کم به نه وایاست. یو شی درته کېدی چې تعداد درته معلومیږي پر هغه باندې 900 واره ووایاست. څنګه یې ووایاست؟ دا رقم مثلا اول نوم د الله تعالی دا ووایاست یا وهاب الله الصمد یا غنی. دا درې نومان سو، ګوري ما یو وار ووایئ یا وهاب الله الصمد یا غنی، دا دوه واره. دارنګه به تاسو متصل 900 واره ووایاست. له هغه نه بعد به یو وارې درود شریف بیا ووایاست، پر ځان باندې به جفت کړئ او د هر حاجت لپاره ما تاسو ته ویل کې د رشتې، محبت، کاروبار، روزګار هر څه لپاره یې کوئ، د هغه لپاره دعا وکړئ په پای کې. انشاءالله ستاسو دعا به قبوله شي. الله پاک جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره ستاسو چې هر خواست وغه الله تعالی قبلوي. دا یوه طریقه وظیفه داسې مې وکړه. له دې نه بعد ګوري وظیفه نور هم پاته ده، داسې مې وکړه پر دې طریقه. له هغه نه بعد پر هغه ځای باندې قلم پیدا کړئ، در واخلئ، پر یو صفحه کاغذ باندې د الله تعالی دا مبارک نومان پر سر بسم الله ولیکئ. له هغه نه بعد 1 واره اول پورته یا وهاب یا وهاب یا وهاب یا وهاب دا ولیکئ 1 واره. له هغه نه بعد 1 واره الله الصمد الله الصمد الله الصمد دا ولیکئ. له هغه نه بعد 1 واره یا غنی یا غنی یا غنی دا ولیکئ. او داسې دې ولیکئ د تعویض په شکل کې یې کېږده. دا تعویض په دې نیت، په دې مثلا په داسې نیت باندې چې دا د پلانکي حاجت لپاره، د کاروبار لپاره، د روزګار لپاره یا د رشتې د هر څه لپاره دا نیت به دې اول کړی وي.
دغه نه بعد د تعویض په شکل کې دا اوسه پر خپله دروازه د کور سیګیټ یا دروازه یې هر څه د هغه په هغه سر باندې یې راوځړوه ده دا داسې ځای راوځړوه مثلا لوړ په دې وجه درته وایم ځکه چې محفوظ به وي له هر څه نو کله چې یې ته لوړ پر سر د دې ګیټ راوځړوې تر څو پورې چې دا تعویض دلته پروت وي انشاءالله د دې په برکت سره به ستاسو کور ته بدبختي بې اتفاقي او تنګدستي غریبي جنجالونه تاوانونه نقصانات دا به هیڅکله نه راځي دا عمل چې تاسو وکړئ انشاءالله ډیر اسانه عمل د یوه ورځ د ویکي مثبت ریزلټ به په لاس درکړي طاقتور عمل ده دوستانو الله تعالی دې وکړي چې دا وظیفه تاسو وکړئ د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ پر الله مسپارم تر بلې وظیفې د خدای په امان السلام علیکم ورحمت